ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې په انزر ټاب کې تر الستریشنز پورې خبرې کړې وي. داغه په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د چارټس یادېږي. چارټ د مایکروسافت ایکسل یو د مهمو بخشونو څخه دی. که چیرې تاسو په موسسه کې کار کوئ یا انجو کې کار کوئ یا دولتي اداراتو کې کار کوئ یا شخصي ځایونو کې کار کوئ او تاسو سره ډیر زیات ارقام اوسي، نمبرز اوسي یا نمبر اوسي او وغواړئ چې دغه نمبر په شکل د ګراف خلکو ته وړاندې کړئ یا پرزنټ کړئ، نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې د چارټ څخه استفاده کوو. دا چې ګورئ دا ټول د چارټس انواع دي مونږ سره. لکه دلته تاسو وګورئ ما سره یو شیټ دی، دلته لیکلي ډیل پروډکټ سیلز، بل دی WFP ډونیشن فور افغانستان. دا مونږ سره ډیټا ده، یو ټیبل د ټیبل کې ډیټا مونږ سره انټر شوی یا انزرټ شوی ده. اوس د مثال په تور دلته تاسو وګورئ دا د ډیل کمپنۍ د انسپایرن لپټاپ چې دی دا اول کوارټر یا فرست کوارټر سیلز ریپورټ دی د افغانستان لپاره. نو دلته لیکلي مثلا په اول کوارټر کې فکر وکړه د 2023 کال اول کوارټر کې په افغانستان کې د ډیل انسپایرن څومره پروډکټس خرڅ شوي دي، په کوم ولایت کې خرڅ شوي دي او دغه کوانټیټي څومره ده. مونږ سره یو کالم دی په نوم د ټایپ، بل کالم دی په نوم د کوانټیټي، بل کالم دی په نوم د لوکیشن. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه ډیټا چې تاسو دلته انزرټ کړئ، دا خو ما یو لنډ غوندې ټیبل جوړ کړی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډیټا په شکل د ګراف، همدا معلومات په شکل د ګراف تاسو یو ادارې ته یا مثلا یو انجو ته یا یو څو کسانو ته پرزنټ یا وړاندې کړئ، نو دې دپاره موږ تاسو د چارټ څخه استفاده کوو. نو کله چې تاسو چارټس ته راشئ، چارټس کې وګورئ، اولین کمانډ چې موږ سره په چارټس کې دی په نوم د ریکومینډډ چارټس یادېږي. که چیرې تاسو غواړئ دغه ډیټا تاسو چارټ ته بدل کړئ یا چارټس ته واړوئ، خو په کم شکل چارټس ته کم چې ایکسل پروګرام تاسو ته وړاندوینه کوي، یعنی ریکومینډ کړي خپل د طرف نه تاسو ته پیشنهاد کوي چې دغه چارټونه زیات استعمالیږي، تاسو کولی شئ دینه استفاده وکړئ. بیا دا کمانډ موږ استعمالو. او دا نور چې ګورئ تاسو خپل په خوښه باندې دي. مثلا که چیرې تاسو غواړئ چې په شکل د پای تاسو دغه ډیټا چارټ ته بدل کړئ، خو څه رقم چارټ ته؟ پای شکل چارټ ته، 2D پای شکل ته، د 3D پای شکل ته، په همدې شکل نور. یا غواړئ په شکل د لاین تاسو خپل دا ډیټا چارټ ته بدل کړئ، خو په شکل د لاین. دا تاسو ګورئ لاین فارمټ یا شکل دی. په همدې شکل په شکل د کالم که تاسو غواړئ، نو دا چې دی ریکومینډډ دی او دا چې دی نور فارمټونه دي. نو زه څه چل کوم، دغه ډیټا یا دغه ټیبل مې خپل مکمل سلیکټ کړ او غواړم دا زه چارټ شکل ته، ګراف شکل ته واړوم، ګرافیکل شکل ته. نو هغه ډیټا به تاسو ټول خپل سلیکټ کړئ. چې سلیکټ هم کړه، دغه نه وروسته به تاسو راشئ چېرته ریکومینډډ چارټس باندې به کلیک وکړئ. چې په دې هم کلیک وکړو نو داسې یو بله صفحه خلاصېږي. دې کې مونږ ته چې دی مایکروسافت ایکسل بعضې انواع د چارټ یا چارټ ټایپس چې دي هغه مونږ ته ریکومینډ کوي چې وروره دغه هغه موسټلی یوز چارټ ټایپس دي، تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. مثلا اول چې دی په نوم د کالم یادېږي، صحیح ده. دا بل هم چې دی په شکل د کالم دی، خو دا په نوم د کلسټریټ کالم یادېږي. په همدې شکل موږ سره بل هم کالم فارمټ شته دی، په همدې شکل نور فارمټونه هم شته. د مثال په طور ما دا اول ټایپ انتخاب کو، دا مې انتخاب کو، دغه نه وروسته مې په اوکې باندې کلیک وکړو. نو تاسو اوس وګورئ دغه ډیټا چې مونږه سلیکټ کړې دا به ګرافیکل شکل ته واړئ. اوکې کلیک کړئ، نو دغه ډیټا څخه یې ماته یو چارټ جوړ کو. هغه ډیټا یې ماته ګرافیکل شکل ته واړوله او ورسره څه چلو شو، دلته یو شارټ غوندې ټیبل یې هم ماته جوړ کړ. څه شی جوړ کړ؟ شارټ غوندې ټیبل یې ماته هم جوړ کړ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دلته اوس وګورئ یو کالم یې ماته په نوم د لوکیشن جوړ کړ او بل کالم یې ماته په نوم د سم اف کوانټیټي جوړ کړ. او په دې لوکیشن کې ماته هغه د ټولو ولایتونو هغه نومونه راوړي او دې ځای کې ماته د هغه کوانټیټي راوړي.
او دې ځای کې چې دی همدغه د تعداد همدغه ولایتونه په شکل د ګراف یې ماته دلته وښودلو. تاسو پوه شئ. اوس مثلا ماته وایي په بغلان ولایت کې تاسو تقریبا 695 آیټمز خرڅ کړي، هغه چې هر څه شی دي د کم کمپنۍ د ډیل پروډکټس، کاغه سکرین دی، کاغه مثلا کیبورډ دی، کاغه بل شی هر څه چې دي. په همدې شکل په کابل کې تاسو 650 دانې خرڅ کړي دي دا د ډیل پروډکټس، په کندهار کې 530 دانې، په ننګرهار کې 490 دانې. دلته دا ډیل لټیټیوډ چې تاسو ګوري هغه په دې خاطر راغلی چې دلته موږ سره په دې لوکیشن کې یو ځای کې ډیل لټیټیوډ پاتې شوی دی. تاسو دلته راشئ لاندې وګورئ، دې ځای کې تاسو ګورئ لوکیشن کې ډیل لټیټیوډ راغلی دی. متوجه یاستئ؟ زه کولی شم د دې په ځای باندې دغه کندهار دلته څه کمه بیا کاپي کړم، دا هم دلته کنټرول ډي کلیک کو، دا کاپي شو. بیرته راځم څه چل کوم، دغه شیټ مکمل رایټ کلیک کوم، دا ډیلیټ مې کو. اوس سرن دا ټول ټیبل سلیکټ کوم زه، او هغه نه وروسته راځم انزرټ ته چې راغلم ورته ریکمنډډ چارټس او دې ځای کې بیا دا کالم اخلم او دغه نه وروسته اوکې کلیک کوم. دا کالم دې کالم سره څه فرق لري ګوري، دلته بره عنوان کې لیکلي دا کالم که چیرې تاسو انتخاب کړئ سم اف کوانټیټي تاسو ته بای لوکیشن ښیي، خو که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ سم اف کوانټیټي بای ټایپ تاسو ته ښیي. په همدې شکل مختلف نور دي. مثلا دا ما واغستو، دې چې وګورئ ما ته د دې ډیټا څخه چارټ جوړوي، ګراف جوړوي، خو سم چې وباسي هغه د کوانټیټي سم به وباسي بای لوکیشن. یعنی ما ته وایي چې تاسو په کابل کې څومره کوانټیټي خرڅه کړې، تاسو په قندهار کې څومره خرڅه کړې، تاسو په مزار کې څومره خرڅه کړې. په دې شکل یو کالم به جوړوي، هغه چارټ به جوړوي، خو دا چارټ به نوې شیټ ته راوړي. ګورئ تاسو کله چې زه اوکې کلیک کوم دا چارټ ماته نوې شیټ ته راوړي. صحیح ده. او دې ته کولی شو موږ دې چارټ ته نوم ورکړو، ولیکو چې سم اف کوانټیټي کیو ټي وای بای لوکیشن، دا نو ته ورکړو. نو تاسو ګورئ دغه چارټ چې دا زه راوړم د ټیبل څنګ ته دلته راوړم، نو دلته عنوان یې ورته ورکړی سم اف کوانټیټي بای لوکیشن. او دې ځای کې ماته وایي چې بغلان ولایت کې تاسو تقریبا 695 آیټمز خرڅ شوي دي، په کابل کې تاسو تقریبا 650 آیټم خرڅ شوي دي. او دې ځای کې تاسو ته هماغه په شکل د ګراف ښیي، خو په کم شکل، په کالم شکل باندې. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې واقعا دا دونه خرڅ شوي که نه دي خرڅ شوي، مثلا بغلان کې 695 آیټم موږ خرڅ کړي که نه دي خرڅ کړي، نو څه چل کوم پخواني ټیبل هغه ته شیټ ته راځم. شیټ ته چې راغلم زه دا فلټر کوم، دا څه چل کوم دغلته کلیک کوم، راځم سورټ ان فلټر ته، دې کې فلټر آپشن فعال کړو. دلته لوکیشن ته راځم، لوکیشن کې څه کوم، دې کې صرف بغلان اخلم. چې شي اخلم؟ صرف بغلان اخلم. دلته زه راغلم دا سلیکټ آل نه مې کلیک لري کړو، دلته مې بغلان انتخاب کړو او اوکې مې کلیک کړو. اوکې چې مې کلیک کړو، اوس تاسو ګورئ ماته په بغلان کې تاسو لیپټاپ هم خرڅ کړی، سکرین هم خرڅ کړی. دې کې زه یو ټوټل وباسم، راغلم ټوټل مې ولیکو او دې ته راغلم آلټ مساوي باندې مې کلیک کړ تر څو دا بره ډیټا سم کم. انټر مې کلیک کوم، تاسو ګورئ 695 کوانټیټي شوه که نه شوه. دې کې دا ماته خپل اتوماتیکلی ایکسل پروګرام خپل یو لنډ غونډې شارټ غونډې ټیبل جوړ کړو، په هغه کې د هر ولایت هغه کوانټیټي ماته وښودله. 695 دلته دی، 695 دلته هم دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. زه څه چل کوم، بیرته کنټرول زیډ کلیک کوم، دا ډیټا ختموم او راځم دلته دا فلټر څه کوم دی نه کلیر فلټر باندې کلیک کوم تر څو زما پخواني ډیټا بیرته راشي او فلټر آپشن هم ختموم. نو هدف مې دا و تاسو وکتو هغه ډیټا یې ماته یو شارټ غونډې یو ټیبل جوړ کړو او د هماغه یو سمرایز ګراف هم جوړ کړی. اوس ماته معلومات کېږي چې ښه کله چې تاسو پریزنټیشن ورکوئ ورته ویلی شي چې یاره موږ سره د ډیل کمپنۍ زیات سیلز چې شوي دي هغه په قندهار ولایت کې شوي دي، د ټول نه ټیټه درجه سیلز چې شوي هغه په ننګرهار ولایت کې شوي دي، دویمه درجه کې مثلا بیا بغلان دی، دریمه درجه کابل دی او په ټیټه درجه کې موږ سره ننګرهار ولایت دی. که چیرې تاسو اوس غواړئ چې نه همدغه ټیبل دی، همدغه ډیټا دی ماته چارټ ته بدله شي، خو دا ځل زه څه رقم چل کوم، راځم ورته وایم چې یاره ماته ټیبل ته دا ډیټا بدله کا، صحیح ده، ګراف شکل ته د ټیبل ګراف شکل ته واړوئ تاسو، خو دا ځل سم به څه کوئ په اساس د ټایپ به کوئ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو ګورئ اوکې مې کلیک کړو، دا ځل ولایت په نظر کې نه نیسي. اوکې مې کلیک کړو، ګورئ بل شیټ یې ماته جوړ کړه، په دې بل شیټ کې د هماغه ډیټا یو لنډ غونډ ټیبل هم جوړ کړو او یو چارټ هم جوړ کړه راته. نو اوس ماته وایي ګوره تا چې ټول کیبورډ خرڅ کړي دي څومره دي، 490 دانې دي. ټول لیپټاپ چې تاسو خرڅ کړي په دغه ټول ولایتونو کې هغه 1120 دانې دي. ټول سکرین چې تاسو خرڅ کړي د ډیل کمپنۍ هغه ټول څومره دي، 1205 دانې دي. اوس زه کولی شم دغه شیټ هم رینیم کوم، ورته ولیکم چې سم اف کیو ټي وای بای ټایپ، یعنې دلته چې دی دا کم چارټ چې ماته جوړ شوی دی، دا ګراف چې جوړ شوی دی، صحیح ده،
دا د همغه ټوټل سیلز دی، خو دلته چې دی سمې ما ته ویستی په اساس د آیټمز دی یا ټایپس دی ما سره. نو که چیرې تاسو بیا هم غواړئ چې معلوم کړئ دا چې واقعا ما سره 490 دانې کیبورډ خرڅ شوي دي که نه دي، بیا به هغه ډیل پروډکټس په نامه باندې کوم ټیبل چې دی دا به بیا راشي دلته تاسو به څه چل کوئ، دا به فلټر کوئ. چې فلټر هم کو دا ځل به څه چل کوئ، تاسو به فلټر کوئ په اساس د څه شي، په اساس د ټایپ به کوئ. اوس دلته تاسو وګورئ ما سره کیبورډ څومره خرڅ شوي 490. نو زه دلته راغلم زه ورته وایم چې دا ماته فلټر که په اساس د کیبورډ چې څومره کیبورډ ما خرڅ کړي دي. نو اوس که چیرې دا ټول زه سلیکټ کړم د دې کوانټیټي څومره راځي، سم څومره راځي، 490 راځي. نو تاسو پوه شئ په خبر باندې. بیرته راځم دا فلټر دې ځای نه ختموم تر څو ټوله ډیټا ماته وښیي. نو په همدې شکل زه چل کوم، بیا راځم همدغه ډیټا بیا سلیکټ کوم. دا ډیټا مې بیا سلیکټ کړه، راغلم بیا انزرټ ته چې راغلم، نو تاسو خو په دې باندې پوه شئ چې دا موږ سره هغه بلټ ان ریکمنډډ چارټ ټایپس دي. خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه د اکسل پروګرام کې چې څومره چارټ ټایپس دي دا ټول ما ته وښیي، د هغه د جملې څخه زه یو خپل په طبیعت باندې خوښوم، وروسته زما خپل کار دی چې هغه زه کسټمایز کوم که نه کسټمایز کوم، هغه زما خپل کار دی. دې دپاره به تاسو څه چل وکړئ، را به شئ آل چارټس ته به راشئ. دې ځای کې تاسو اوس وګورئ یو ون بای ون، یعنې یو په یو همداسې تاسو ټول هغه کم چارټ ټایپس چې په اکسل پروګرام کې موجود دي شته دي هغه تاسو ته ښیي. مثلا اول کې موږ سره کالم ټایپ راوستی، بیا لاین راوستی، بیا پای راوستی، بیا بار راوستی دی، بیا ماپ هم شته پکې، یعنې مختلف قسمه چارټ ټایپس دي موږ سره. مثلا زه دا ځل دا ډیټا غواړم چارټ ته بدله کړم، صحیح شوه، ګراف شکل ته بدل کړم. زه راځم لاین ته چې راغلم لاین کې ګوره مختلف قسمه موږ سره چارټ ټایپس دي. دلته راغلم مثلا دې ځای کې مې دغه انتخاب که یا مې دا انتخاب که، خو خلاصه چارټ ټایپس چې ستاسو خوښ ګوره سنګل لاین هم شته، ډبل لاین هم شته، چې کوم ستاسو خوښ که هغه نه وروسته بیا لاندې نور ټایپونه موږ سره شته دي. ګورئ دا غواړئ کومه اساس ستاسو خوښ دی. مثلا ما دا انتخاب که، دا هم چې انتخاب که دغه نه وروسته کلیک کړئ نو تاسو ته به هماغه ډیټا څه چل وکړي په دغه شکل چارټ ټایپ چې تاسو هلته انتخاب کړی موږ ته دلته راوړي. نو تاسو کولی شئ دې باندې ډبل کلیک وکړئ، د چارټ ته یو عنوان هم ورکړئ. پوه شئ په خبر باندې. نو اوس تاسو وګورئ دیز کې ما سره چارټ ټایپ جوړ شوی دی، خو دغه ګراف چې دی په اساس د څه شي دی، په اساس د کوانټیټي جوړ شوی دی. لاندې لوکیشنز دي بیا کوانټیټي ده. نو تاسو وګورئ چې مثلا دغه لیپټاپ چې دی لیپټاپ تر دې پورې لیپټاپ دی، ما ته اول کې لیپټاپ سیلز تاسو 2 بیا ټیټ شوی دی، بیا یو سیلز جګ شوي 200 ده، بیا لاندې ټیټ شوي دی، بیا لږ جګ شوي دی، بیا اخر کې ټیټ شوي دي، بیا سکرین دې ځای نه شروع شوی دی، مطلب په 100 شروع شوی دی، بیا تله 113 ته په همدې شکل باندې 125 ته په همدې شکل نور ګورئ ښکته پورته دا لاین تلی دی راغلی. دا په دې معنی چې ستاسو دغه کوانټیټي څومره جګه شوې څومره ټیټه شوې ده، البته د هر یو پروډکټس په خبره ورسېدلی. په همدې شکل باندې زه چل کوم، بیا راځم دغه چارټ ټایپ ډیلیټ کوم، دا هم چې ډیلیټ کو بل شیټ ته راځم. دلته ما سره بل شیټ دی، دې شیټ کې لږ زره ډیټا ما سره متفاوته ده دغه څخه. دلته مثلا د ډبلیو پی ډونیشن یا کومک دی د افغانستان مختلف ولایتونو دپاره، په هغه کې دغه مثلا ولسوالیانې هم ذکر شوي دي، نمبر اف فیملیز هم دي او اماونټ پیډ هم شته پکې. دا مې بیا سلیکټ ټول ډیټا، دا هم چې سلیکټ کو دا ځل بیا راځم انزرټ ته چې راغلم نو ریکمنډډ چارټس ټایپس کې تاسو ته خو ما ویل چې آل چارټ ټایپس کې چې ټول هغه چارټونه چې موږ سره اخوا دلته پراته دي دا ګورئ دا ټول دلته راغلي یو ځای. دې کې مثلا دلته اوس تاسو وګورئ پای والا شته دی، موږ سره لاین والا شته دی، کالم والا شته دی، دلته جدا جدا راوستي، دلته یو ځای راوستي. دا موږ دې ځای نه انتخابولی شو، دې ځای نه انتخابولی شو. مثال په طور زه راغلم څه چل مې وکړو، کالم کې مې د مثال په طور دا فارمټ انتخاب کړ، صحیح شوه، یعنی مختلف فارمټونه چې هر ډیزاین ستاسو خوښ دی هغه تاسو دلته انتخابولی شئ. یا مثلا زه راغلم دې ځای کې مې دغه فارمټ 2D کې مې واخیست، دا مې واخیسته اوکې مې کلیک کړ نو هغه ډیټا تاسو څه وګورئ ما ته چارټ بدله کړه. دا چارټ سایز هم لږ زره غټوم چې لږ زره غټ شي صحیح واضح معلوم شي موږ ته. نو دا مې انتخاب کړه، داسې ډیټا سایز مې ورته غټ کړ. نو اوس تاسو وګورئ دلته مختلف هغه دي ولایتونه دي، مثلا اول ننګرهار دی پکې، بیا ورپسې بلخ دی، بیا ورپسې فراه ده، متوجه یاستئ دغه ولایتونه دي، لغمان هم پکې شته دی. نو دا چې تاسو ګورئ دا د اماونټ پیډ دی، مطلب څومره پیسې دوی سره کومک شوی دی. مثلا په ننګرهار کې چې ننګرهار کې دغه چارټ به زه لږ نور هم غټ کړم، داسې دا چې نور هم غټ کړم تاسو ته صحیح معلومات کېږي. په ننګرهار کې غټې پیسې چې کومک شوی دی هغه مثلا موږ سره څومره دی، تقریبا 12 لکه روپۍ دي، وبخښئ بالکل 12 لکه روپۍ، یعنې 1,200,000 1,200,000 2 لکه روپۍ دي. نو
دلته ګورئ ټول کالمونه انتخاب کړي. تاسو کولی شئ بعضې کالمونه کم و زیات هم کوي. دا ډیټا کم و زیات هم کولی شئ. څنګه کم و زیات؟ دغه زه دغه ټیبل مې ختم کړ، دا ټیبل مې کلیک کړ، ډیلیټ مې کړ. دا ځل دلته راځم، زه ورته وایم چې یاره ما ته صرف دغه یو کالم انتخاب کړئ. کنټرول مې ونیو، هغه نه وروسته څه چل مې وکړو، اماونټ پیډ مې انتخاب کړ. زه ورته وایم د دغه دوه کالمونو په اساس باندې ما ته څه چل وکړه، تاسو ما ته د دې یو چارټ جوړ کړئ. دا مې سلیکټ کړ، بیا راغلم انزرټ ته چې راغلم، دا ځل څه چل کوم، کالم مې واغسته، کالم کې مې بیا تقریبا دغه فارمټ مې انتخاب کړ. دا فارمټ مې انتخاب کړ، دا خو چون ډیټا زیاته ده، خو خیر په هر صورت دا مې انتخاب کړ. دا د خپل اتوماتیکلی ماته یو ګراف جوړ شو، چارټ جوړ شو. دا به زه لږ زر سایز به یې غټ کړم چې لږ زر صحیح مونږ ته معلوم شو. اوس تاسو وګورئ دا چون د ولایت په اساس باندې هغه شوی، ولایت دی او کومک دی. نو ما ته وایي چې وروره غټ اماونټ چې تاسو سره کومک شوی ستاسو ولایتونو سره هغه تقریبا 12 لکه روپۍ دي، یعنی 1,02,00,000 روپۍ. صحیح شوه؟ او دا په کم ولایتونو کې شوی. ام په ننګرهار کې دا غټ اماونټ پیډ شوی دی، ام په لغمان کې شوی دی، او تقریبا لغمان کې 2 دفعې دا اماونټ پیډ شوی دی. په بلخ کې هم پیډ شوی دی، 2 دفعې په بلخ کې پیډ شوی دی، او یو ځل په فراه ولایت کې. ټیټ پیسې چې اخیستل کومک شوی دی هغه په فراه کې د څومره دی، تقریبا 4 لکه روپۍ دی. متوجه یاستئ تاسو ته؟ نو غټ اماونټ چې دی مثلا 12 لکه روپۍ دی، 1,02,00,000 روپۍ دی. دلته تاسو کولی شئ چې مثلا دغه عنوان شیان ډبل کلیک وکړئ، دا بدل کړئ، د ځای باندې بل شی ولیکئ. نو که چیرې دا چارټ ټایپ ستاسو خوښ نه و، راشئ بل چارټ ټایپ انتخاب کړئ. دلته راغلم، بیا چېرته راغلم، انزرټ ته راغلم. انزرټ کې دا ځل د اماونټ پیډ په ځای باندې کنټرول نیسم، دا ختموم. صحیح شوه؟ دا مې ختم کو، دا کالم یې مکمل ختم کو. څه چل کوم، نمبر اف فیملیز چې کومک شوی دا ورسره انتخابوم. دا مې ورسره انتخاب کو، او دا ځل راغلم څه چل کوم، دلته کې د لاین په شکل باندې چارټ اخلم. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ ګورئ مختلف قسمه لاینونه ډیزاینونه دي. ما مثلا دا ورته واخیست، دا مې چې ورته واخیستو، د دې هم دغه چون ډیټا زیاته ده، دلته څه چل کوم، دغه ټیبل چارټ چې دی غټوم. اوس تاسو وګورئ دا ځل ما ته وایي چې نمبر فیملیز په اساس باندې دا چارټ جوړ شوی دی. نو ننګرهار کې چې دی، ننګرهار کې اول تقریبا 50 فامیلونو سره کومک شوی دی، بیا ورپسې دویم مرحله کې 40 فامیله، ټولو کې جګ فامیل چې په ننګرهار کې دی هغه 100 فامیل دي، مطلب دوی سره چې کومک شوی. په خبره پوه شئ؟ په هره ناحیه کې د مشکل نشته دی. په همدې شکل باندې او بیا بل بیا ټیټ شوی دی. په همدې شکل په لغمان کې جګ فامیل چې دی تقریبا د هغې تعداد 100 نفره دی، 100 فامیلونو سره کومک شوی دی. او په ټولو کې هغه ولایت چې هغه ټیټ فامیل لري چې کومک شوی دی ورسره مثلا هغه فراه ولایت دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ په دې شکل تاسو مختلف قسمه چارټونه جوړولی شئ. تاسو دا کسټمایز کولی شئ چې د کم کالم په اساس باندې تاسو ته چارټ جوړ شي. بله خبره دا ده، نو اوس ګورئ د چارټ باندې ما کلیک وکړ، ستاسو دا چارټ خوښ نه شو، دا چارټ هم خوښ نه شو، چې کله تاسو پرې باندې کلیک وکړئ یو بل ټاپ موږ سره اضافه کېږي، یو په نوم د چارټ ډیزاین دی، بل په نوم د فارمټ دی. چارټ ډیزاین کې یو خو چارټ سټایلونه دي، دغه موجوده سټایل چې تاسو انتخاب کړی، چارټ ټایپ چې تاسو انتخاب کړی، په دې کې نور فارمټونه دي. دا ډیزاین د خوښ دی، دا ډیزاین د خوښ دی، دا ډیزاین د خوښ. دلته اوس وګورئ هغه تعداد د فامیل هم ښیي ماته. پوه شئ؟ هر ولایت تعداد د فامیل موږ ته ښیي. یا مثلا ګورئ یعنی شکلونه فرق کوي، صرف دغه سټایلونه دي چې په کوم سټایل کې ستاسو دغه چارټ ډیزاین ستاسو خوښ دی. مثلا ما دا ورته واخیسته. په همدې شکل باندې کلر هم تاسو چینج کولی شئ. مثلا په کوم شکل کلر ورته ورکوئ، مثلا ما ورته دا کلر انتخاب کړه. تاسو ګورئ دغه صرف هغه ګراف ده. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ بل همدې لیاوټ شکل کې بل شکل ورته ورکوئ. دا مثلا دا شکل دی، بعضې کې مثلا عنوان یو ځای کې، بعضې کې عنوان بل ځای کې، بعض مثلا لاندې ټیبل لري. ګورئ دلته لاندې ټیبل هم جوړ کړه دغه ځای کې. دلته ګورئ دلته ما ته لاندې ټیبل راوسته. متوجه یاستئ؟ مثلا ساده غواړم، لاندې ټیبل ډیټا هیڅ شی نه لري. دا لیاوټونه دي، مثلا دا دویم لیاوټ دی، دا دریم لیاوټ دی، دا څلورم لیاوټ دی، دا مثلا په همدې شکل شپږم، اووم، اتم مختلف قسمه لیاوټ دا بلټن دی، اکسل پروګرام ځان سره جوړ کړي دي. کوم چې د ستا خوښ یم هغه انتخاب کړه. ما مثلا دا اول واخیسته. صحیح شوه؟ بل که غواړئ چارټ کې بعضې شیان زیات و کم کې تاسو، صحیح ده؟ زیات و کم نو مطلب چې دی ایلیمنټس که چیرې تاسو غواړئ زیات و کم کې، دا دې ځینه موږ کولی شو. مثلا دلته اوس وګورئ چارټ ایلیمنټس، په دې باندې زه کلیک کوم. چې کلیک مو وکړه مثلا دا اکسس نه دی، یو وای اکسس دی، یو
اکسس دی بل وای اکسس دی. مثلا زه ورته وایم چې دغه اکسس ختم که ترېنه پوه شي په خبره باندې اکسس څه شو دغه ارقام نه دې خواته او هخواته دی دواړه ختموي راته. تاسو پوه شئ په خبره دا ختم شو. که مثلا اکسس ټایټل دی که نه دا اوس ګور دا اکسس ټایټل دی دا دی که نه نه دا ختم شو که یې دی پرېږدئ چارټ ټایټل دی که نه ایلیمنټس دی ته ویل کېږي. ډیټا لیبل دی که نه مطلب هغه معلومات چې مثلا دغه دا ګورئ دا سپین غوندې شکل چې لري دا ډیټا لیبلز دی پکې. صحیح ده. که غواړې په کوم ځای کې سنټر کې ګورې سنټر ته راغلو لیفټ کې اوسي رایټ کې اوسي زه ته دا سنټر ښه ښکاري لږ ذره. دغه ټیبل دا معلومات هم دلته لاندې ورسره که نه ډیټا ټیبل دی بالکل هغه د لاندې راغلو. بیا که تاسو غواړئ چې دا بدل کړئ چې په کوم سر کې اوسي مثلا یا په کوم شکل باندې اوسي تاسو ګورئ زه ته چې نه دې ته ضرورت نشته ځکه څنګه سره ټیبل دلته پروت دی. په همدې شکل ایرور بار کوم ځای کې مطلب څه مشکل شوی کوم ځای ډیټا ایرور پیدا کړی اوسي هغه تاسو ته وښودل شي که نه. ګریډ لاینز ته وښیي که ونښي دا ګورئ دا لاینز چې دا ګریډ لاینز. لیجنډز ته وښیي که ونښي درته ګورئ دې ځای کې نه دی دا بعضې ایکسټرا ډیټا معلومات ورکوي دا لیجنډز په دغه ته ویل کېږي. که بیا هغه چینج کوئ مثلا ټاپ کې د اوسي ویني ټاپ ته لاړو نمبر اف فیملیز لیفټ کې د لاړ شي. خو خلاصه دې ځای کې تاسو کولی شئ بعضې ایلیمنټس مثلا اډ کې بعضې ایلیمنټس ریموو کړئ. دا کار موږ دې ځای نه هم کولی شو دې ځای نه هم کولی شو اډ ایلیمنټس ته چې راشو هماغه کې یو شی دی هېڅ تفاوت نه لري. دلته په شکل د تصویري دی هلته په شکل د ټیکس دی تاسو ټیکس انتخابوي تاسو ته معلومات کې. اوس مثلا دا ډیټا لیبل چې دی په سنټر کې زه ورته لیفټ ته راوړئ رایټ ته دلته په شکل د تصویر تاسو ته کېږي خو هلته چې دی په شکل د ټیکس و. په همدې شکل چې دی موږ سره سلیکټ ډیټا که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا دا ډیټا چینج کړئ اوس موږ سره چې دی دغه ډیټا انتخاب شوې ده دا تاسو ګورئ دا مثلا ولایتونه انتخاب شوي دي یا کوم بل شی. که چیرې دا تاسو غواړئ ایډیټ کړئ صحیح ده ایډیټ کولی شي دا ډیټا ګورئ کوم کالم پکې اضافه کوي یا کوم بل شی اضافه کوي زه ته چې نه دا نه غواړم. یا که غواړئ چې مثلا یو بل شی اډ کړئ دا خو ایډیټ کېږي موجوده که کوم بل ځای هم اډ کول غواړئ اډ کولی شي مثلا انتخاب کې هر ځای چې ستاسو خوښوي زه ته چې نه که کوم ځای دې اډ کړی ریموف کوئ ریموف کولی هم شي. صحیح ده. که کوم په دې ډیټا کې د شیر کې ستا کوم ځای کې امټي سیلز اوسي ورته چې هغه هایډ کړه خو اوس نشته دی خو که چیرې اوسي هغه څه کوي هایډ کوي. زیرو اوسي ګیپس فاصله راغلي اوسي هغه هایډ کړه. زه ورته چې کوم ځای کې چې مطلب زیرو هغه اوسي هغه هایډ کړه ماته اوکې کلیک کړه داسې څه شی نشته که اوسي هایډ کوي درته تاسو پوه شئ په خبر باندې. بل دغه ډیټا چې زمونږ ده دا یو په شکل د ګوره دا اوس چې په شکل د هغه ده یو شکل په شکل د کالم لیکل شوی ده. که چیرې ستاسو ډیټا په شکل د راو کالم اوسي خو غواړئ را نه کالم ته واړئ کالم نه را ته واړئ بیا دا ډیزاین بدلیږي. دغه ډیټا مثلا عنوانونه مثلا دلته دا ګوره ولایتونه داسې لیکل شوي په کالم باندې صحیح شوه که دا په را باندې تاسو لیکلي اوسي او ډیټا یې مثلا هم په شکل دغه اوسي غواړئ دلته دغه ټیبل دا ډیټا چې ډسپلی کوي دا په شکل د را او کالم واوړي لکه اوس دلته ګورئ اوس دا موږ ته څه رقم چالو کړو دا یې په شکل د را ته بدل کړو کالم ته بدلی مثلا په دغه شکل دی. بل چارټ ټایپ مخکې موږ تاسو خبره وکړه چارټ ټایپ مثلا دا چارټ ټایپ چې دا لاین دی دا بدلول غواړئ راشي چارټ ټایپ ته ورته وروره دا چارټ ټایپ زه نه غواړم د دې په ځای باندې پای غواړم پای کې بیا دغه شکل غواړم اوکې کلیک اوس تاسو ګورئ یو ښایسته غوندې ډیزاین موږ سره جوړ شو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. اوس په دې کې زه راځم ایلیمنټس اضافه کوم کوم ایلیمنټس اضافه کوم مثلا لیجنډ سره اضافه کوم دا اوس وګورئ دلته ماته د هر ولایت هغه کلر کمبینیشن ښیي مثلا دغه ولایت مثلا ننګرهار کم کلر دی دلته ماته ښیي څومره فیصدي ده نو دا دې دپاره استعمالېږي یعنې چارټ ټایپ دې ځینې تاسو بدلولی شي. که بیا غواړئ دا هم کسټمایز کړئ بیا په دې کلیک وکړئ راشي چارټ هغه د سټایل ته ورته مثلا دغه سټایل غواړم یا مثلا دا سټایل وګورئ هر یو ولایت درته ښیي په خبره پوه شئ ګوره ډېر ښایسته ښایسته سټایلونه دي نو دا تاسو خپل په طبیعت باندې کسټمایز کولی شئ چې هر رقم سټایل ستاسو خوښ اوسي په هماغه اساس باندې تاسو دا کسټمایز کولی شئ. نو موو چارټ چې دی موږ سره که چیرې تاسو غواړئ دغه چارټ ما سره په دغه هغه کې دی شیټ کې دی یو بل جدا شیټ دی وړئ مشکل نشته دی راځئ موو چارټ باندې کلیک وکړه نیو شیټ ته غواړئ صحیح ده او که غواړئ دا همدغه هغه کې بالکل فعلا خو په همدې هغه کې دی شیټ کې دی زه ورته چې نه نیو چارټ ته وړم هغه ته وړم شیټ ته وړم نوم ورته څه ورته ورکړئ همدا چارټ 1 صحیح ده اوکې کلیک ګوره هماغه هغه یې واخیسته کوم چارټ چې ماته نوي شیټ ته یې راته راوسته دا صرف د انتقال لپاره استعمالېږي بېرته راغلم دا تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو دا هغه مهم اپشن موږ سره د چارټ مثلا د میپ په شکل باندې تاسو هم کولی شئ مختلف قسمه چارټ ټایپس دي هغه انتخاب کړئ مثلا دا ډیټا په چارټ کې راوړه خو د میپ په شکل باندې چارټ کې راوړه
او بل پایوټ چارټ چې د دې په باره کې خو موږ تاسو مخکې خبرې کړې په انزرټ کې چې یو موږ سره ساده چارټ دی یو پایوټ ټیبل یا هغه دی پکې موږ سره. نو که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب دغه ډیټا چې دی تاسو چارټ هم بدله کوئ خو دغه سره هغه پایوټ ټیبل چې دی هغه هم موږ سره راشي. نو دا انتخابو مثلا دا ټول سلیکټ کوم داسې دا ټول مې سلیکټ کړو راځم چېرته بیا انزرټ ته راځم انزرټ ته چې راغلم دا ځل پایوټ چارټ اخلم زه ورته چې ماته پایوټ چارټ پکار دی یعنې ام چارټ اوسي ام څنګ سره ټیبل اوسي. نو دلته هغه رینج انتخابېږي او لوکیشن کې نیو شیټ اخلم دغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. نو تاسو اوس وګورئ هماغه ټیبل چې دی ما سره پایوټ چارټ او ټیبل ته بدل شو. مخکې به ټیبل و که نه اوس سره چارټ هم سره راوړي. نو زه ورته چې اول ما ته څه چل وکړه پروینس راوړه ولایتونه راوړه هغه د ټیبل هم جوړ شو او دلته د پروینس فلټر هم اډ شو پکې. دغه نه وروسته څه چل کوم ورته چې نمبر آف فیملیز راوړه راته ګور نمبر آف فیملیز راغی صحیح شوه دا نمبر آف فیملیز دی او سره اماونټ هم راوړه اماونټ پیډ څومره کومک شوی دی تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو دې ځینې به تاسو دا فلټر کولی هم شئ چې زه ورته چې یاره ماته څه چالو که تنه د بلخ ولایت ډیټا وښیه نو بلخ ولایت کې ماته وایي ګورئ تقریبا څومره کومک شوی دغه جګ کومک دې ته چې نږدې راشي هم تاسو ته ښیي چې مثلا تقریبا 4 میلیونه 850,000 روپۍ شوي دي 4 میلیونه 850,000 افغانۍ کومک شوی دی. نو حتی تاسو کولی شئ الیمنټ هم سره اضافه کړئ چې دا ډیټا مو سره وښیي ګورئ په دې باندې کلیک وکړئ هغه ډیټا هم درته ښیي 100 فامیلو سره کومک شوی 350 فامیلو سره په بلخ ولایت کومک شوی. زه ورته چې نه دا داسې چل وکړه سلیکټ آل مې انتخاب کړو اوکې مې کلیک کړ. نو اوس وګوره ټول فامیلونه ښیي ماته په بلخ کې تقریبا 4 میلیونه 850,000 روپۍ کومک شوی 100 فامیلو سره 350 فامیلو سره. په فراه کې تقریبا 4 میلیونه او 50,000 افغانۍ کومک شوی دی د 100 فامیلو سره 280 فامیلو سره. په همدې شکل په لغمان کې تقریبا هم 4 میلیونه 8 لکه افغانۍ څه شوی دی کومک شوی دی او په همدې شکل په ننګرهار کې 4 میلیونه 15,50,000 افغانۍ څه شوی دی کومک شوی دی 100 فامیلو سره 310 فامیلو سره. نو دې ځینه هم تاسو کولی شئ دا د پروینس په اساس باندې دا فلټر کړئ صحیح شوه او دلته هم تاسو کولی شئ بعضې ډیټا فلټر کړئ. زه ورته چې ماته صرف د بلخ ډیټا وښیي اوکې کلیک کړه نو دلته ماته فلټر شو دلته به ماته ښیي یعنې دې ځینه هم کېږي هغه ځینه هم کېږي که چیرې زه دا فلټر کلیر کړمه کلیر فلټر فرام پروینس نو بیا مکمل هغه ډیټا ماته ښیي. نو تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو زما هدف په عموم کې دا و چې دغه انزرټ چارټ کمانډ موږ دې دپاره استعمالوو که چیرې تاسو غواړئ دغه ډیټا چې تاسو سره پرته ده په اکسل کې دغه ټیبل چې تاسو سره پروت دا په شکل د ګراف تاسو یو چاته پریزنټ کړئ. ځکه اوس که چیرې تاسو دا معلومات یو اداره کې یو مثلا د مشران ناست یې هغې ته تاسو دا تشریح کوئ نو کیدای شي دوی داسې کنفیوز شي صحیح مطلب ته اخیستی ونه شي. خو که چیرې تاسو دا په شکل د ګراف هغې ته وړاندې کوئ نو واقعا هغې متاثره کیږي او بل خسته کیږي هم نه سړی ورسره ډیټا سره عاداتو سره سړی خسته کیږي. خو که چیرې په تصویر په شکل باندې د ګراف په شکل تاسو یو ډیټا چاته پرزنټ کوئ هغه کې سړی نه خسته کیږي. بله خبرداره که چیرې تاسو غواړئ دغه مطلب دا چارټ موږ دې ځای نه راوستی شو دې باندې کلیک وکړئ هغه پراپرټیز درته راوړي ښه هماغه عموم مثلا دغه اول آپشن چې دا درته راوړي. او بله خبرداره چې کله موږ یو چارټ ټایپ انتخاب کړو مثلا دلته دا چارټ ټایپ انتخاب کړی مخکې ما تاسو ته ویل چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ موږ سره یو ډیزاین ټاب راځي یو فارمټ ډیزاین ټاب باندې موږ خبرې مکملې وکړئ. فارمټ کې هماغه عمومي خبرې دي مثلا تاسو غواړئ چې مثلا دا فیل ته رنګ بدل کړئ کومه سي رنګ ورکوئ دا خپل چارټ فیل ته مابین ته که نه غواړئ دلته نو فیل انتخاب کړئ صحیح ده. نو فیل مې چې انتخاب کړئ هېڅ رنګ نشته پکې. آوټلاین ته څه رقم رنګ ورته ورکوئ تاسو ګوره هغه لاین ګورئ آوټلاین دغسې رنګ واخیسته حتی یو دانه باندې هم کلیک کولی شي مثلا په دې مې کلیک کړو د دې مثلا فیل څه رقم غواړئ فیل زه داسې رنګ ورته غواړم لاین څه رقم غواړئ لاین مثلا داسې زیړ رنګ ورته ورکوم یو بل کلر هر یو کلر چې ستا خوښ دا مې ورته انتخاب کړو. متوجه یاستئ تاسو ورته یا دې کې تیار بلټن سټایلونه هم شته موږ سره کوم سټایل تاسو اخلئ ګورئ هلته بدلیږي را بدلیږي چې تاسو دا انتخاب دا مونږ تاسو مخکې هم لوستي دي هم په ورډ کې لوستي دي هم په اکسل کې په انزرټ کې دا لوستي دي تاسو پوه شئ په خبر باندې. یعنې دې ځینې تاسو کولی شئ دې ته مکمل فارمټ ورکوئ ډیزاین مثلا بدل کړئ را بدل کړئ په همدې شکل هر یو باندې چې کلیک کوئ دغه هغه نوم شیان دې ځای کې دلته راځي. مثلا زه غواړم باټم ویلیوز کې څه تغیرات راوړم داسې ګوره ویلیوز راغی نو هغې کې به تاسو څه تغیرات چې راوړئ دلته راځي.
نو دا و موږ سره هغه د چارټ مربوطه داسې لنډ غوندې معلومات که چیرې تاسو غواړئ یو ځای کې مثلا په چارټ انزرټ کړئ څنګه انزرټ کولی شئ دا یې هغه طریقه ده. د نه وروسته بله موضوع دا ده چې که چیرې تاسو دغه ټیبل چې سلیکټ کړی دی یو کس تاسو نه پوښتنه کوي چې دغه ډیټا زه غواړم د شارټکټ د طریق نه چارټ ته تبدیل کړم کنورټ یې کړم یعنی ټیبل مې سلیکټ کړی غواړم دا چارټ ته تبدیل شي خو د شارټکټ د طریق نه د دې دپاره شارټکټ کې د موږ سره الټ F1 کله چې تاسو الټ F1 کلیک کوئ هغه چارټ ټایپ ته دا بدلوي ماته کوم چې ریکومنډډ چارټ ټایپ دی او که چیرې تاسو غواړئ چې همدغه ټیبل ماته چارټ ته بدل کړي خو سپریټ شیټ کې دا خو وټن دغه شیټ کې د کرنټ شیټ کې ماته دا ډیټا چارټ ته بدل کړه یعنی څنګه کرنټ شیټ کې الټ اف یو مې ونیو همدغه موجوده شیټ کې دا ډیټا یې ماته چارټ ته بدله کړه دا ډیلیټ کوم خو که غواړئ چې بیخي مختلف جدا نوي شیټ کې دا ماته چارټ ته بدله شي کیبورډ نه به څه چلو کوئ F11 باندې به کلیک وکړئ هغه ډیټا به ماته سپریټ شیټ کې چارټ ته بدله کړي نو دا هغه شارټکټ کی وي موږ سره که چیرې تاسو غواړئ چې هغه خپله ډیټا د شارټکټ کی د طریق نه چارټ ته بدله کړئ. بله خبره دا ده چې تر اوسه پورې خو موږ تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې په مینو یا ټابس باندې کار کوله نو تر اوسه پورې موږ په ټاب باندې کار کول لکه چې اوس تاسو ګورئ موږ انزل ټاب ته رسېدلی یستو د نه وروسته به څه چل کوو یو ورځ به موږ په ټاب باندې کار کوو او یو ورځ به په فنکشن او فارمولاز باندې کار کوو دا فارمولاز ټاب ګورئ تاسو نو په دې باندې به کار کوو تر څو تاسو دا د ایکسل مایکروسافټ ایکسل د فنکشن او فارمولو سره هم بلد سئ یو ته دا فارمولې یا فنکشنې د مایکروسافټ ایکسل ما تیار جوړ کړي دي نو روزمره به دا به انشاءالله هم یوټیوب چینل ته هم فیسبوک پیج ته دا تاسو سره شریکوم او یو ورځ به فنکشن او فارموله وي بیا بله ورځ به ټاب وي او بله خبر دا ده چې زیاتره تاسو دوستان چې دا زمونږ درسونه په یا په یوټیوب چینل کې تاسو ګورئ او یا یې په فیسبوک پیج کې ګورئ ویډیوګانې ګورئ مګم پیج نه لایک کوئ یا مثلا یوټیوب کې زما ویډیوګانې ګورئ تاسو خو چینل نه سبسکرایب کوئ نو د تاسو څخه مې هیله دا ده چې کوم دوستان زما ویډیوګانې په یوټیوب چینل کې ګورئ نو یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب هم کړئ تر څو تاسو خبر شئ چې نوې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم تاسو ته نوټیفیکیشن راځي او په همدې شکل باندې کوم کسان چې په فیسبوک کې زما ویډیوز ګوري دا ویډیوګانې نو هغه دې هم زما پیج فالو کړي تر څو آینده کې چې کوم ویډیوګانې زه پورته کوم دته نوټیفیکیشن لاړ شي او دا په جریان کې اوسي نو دا زموږ د نن ورځې درس